دا ولیانو سردارا دا ولیانو سردارا کاکا ولی نامدارا کاکا ولی نامدارا نیمل ګورو راغلی د حضرت کاکا صاحب رحمت الله علیه مزار مبارک ته او بیا نیم الله جان صاحب را سره ولاړ دی کوم چې د کاکا صاحب په اولاد کې څنګه نن سبا خلک راځي دلته دم دعا کېږي یو خدا دا چې ځینې خبرې داسې دي چې هغه غیر شرعي وي لکه د هغې تاسو له منع ځینې خلک د عقیدت نه مزار مبارک ورټیټېږي یا ورته تندې سولوي که نه نو چې کوم شرعي احکاماتو خلاف دي نو تاسو هم د هغې ماته پته د مخنیوی کوئ او کومه مسنون طریقه چې ده د اولیاو مزاراتو ته تلل هلته د الله نه سوال کول او د هغې په حق کې او خپل حق کې دعا کوي لږ راته د دې مزار باره کې وي دا ورسره خوا کې بیا د چا مزار دی قدرمن چې اسلم صاحب ډېر تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو د نیکه صاحب کاکا صاحب رحمت الله علیه تشریف راوړو بلکې دا تاسو مینه ده دا چې دا خبره عامه کېږي او عامه دم او دویم او دم سره خلک وایي چې یو الله یو دغه پیغمبر نبی علیه السلام صلی الله علیه وسلم یو دغه قرآن یو د حدیث دا څلور خبرې دي دې نه به نوځي باقي چې کوئی علم کمی علم پورا کا جی هر پہچان آسان چې علم دی هغه مطلب دا د کاتب او دغه د لاسه پیدا چې کارونه واقع کېږي ګوره چې دا نظام چې کوم دی نو په دنیا کې څلور فرشتې په دنیا ته مقرر کړي دي اسرائیل جبرائیل میکائیل اسرافیل دا نگران دي جی دا چې په خپل زمانه باندې کتب غوث ابدال ولی الله دغه نه دینه وړاندې جی اصحابنا مخکې پیغمبران د دنیا ګور دی الله پاک او نظام دی څنګه دا دنیا ګور دی جی دا الله ته هر لار ده چې په کومه ورته ځي چې څنګه ګور دا داسې په هر لار په الله ته الله ته نظم استالا گلزارا نظم استالا گلزارا کاکا ولی نامدارا کاکا صاحب بیبي د کاکا صاحب ټبر دا د هغې سلی دی میا فرید الله جان صاحب را سره ولاړ دی ډاکټر شیرین صاحب دی قاسم الدین صاحب دی ډاکټر سیدمان صاحب دی نو دلته خو زنانه هم لاړې خو فرید الله جان صاحب د دې دننه مزار چې موږ ورنوځو د دې باره کې راته لږ ووایي د دې باره کې به چې دا د کاکا صاحب بیبي ده او دې سره دا دویم قبر دا د شیخ ضیاء الدین د کاکا صاحب د مشر زوی ټبر د ښځه ده او د خوشحال خان خټک لور ده او د خوشحال خان خټک د بارام خان اشرف خان دواړه وروڼه دا د بارام خان ساکه خور ده او د اشرف خان ناسکه خور ده د کاکا صاحب بیبي ده دا چې د کاکا صاحب بیبي ده دې تعلق چې د منای کلي سره دی کوم یو کلي سره منای کلی خټکنامه دې ځان درې څلور میله کې منای کلی ورته وایي او د کاکا صاحب مبارک پیزار هم هغه خلکو سره شته دی اوس خو ډېر ضعیف دی که نه په رومالونو کې راغښته دی که نه هغه پیزار هم وایي سره محفوظ دی دا بیبي ده او دغه او دا دویم قبر دا چې دا د خوشحال خان دا د خوشحال خان خټک لور ده دا د خوشحال بابا لور ده او د بارام خان ساکه خور ده د بارام خان ساکه خور د اشرف خان د ساکه خور ده او دا یو بل ډول داستان او دا د کاکا صاحب د مشري زوی د مشري شیخ ضیاء الدین بابا رحمت الله علیه دا غټه برو دا څومره کاکا خیل بیا د شیخ ضیاء الدین الواد کې راځي دا ډیره مننه جی رالو د کاکا صاحب د زیارت نه پس د هغې بیبي او د هغې نګور د خوشحال بابا د لور قبر دا قبر دا جی د یو داسې شخصیت دی چې په ادبي دنیا کې هغه د تاریخ محتاج نه دی سید تقویم الحق کاکا خیل صاحب دا د تقویم الحق کاکا خیل صاحب قبر دی ماهر تعلیم چې په پښتو ادب کې یو ډېر لوی لیکوال دی چې قلندر محمد صاحب شو حمزه صاحب شو تقویم الحق کاکا خیل شو دوست محمد خان کامل شو دا خو د پښتو د ادب ستوري دي بل چې د په ریډیو باندې یو پروګرام به د لیکلو مو په خپله به پیش کولو مو تاسو اورېدلی موږ جواب واړو ملګرو دا د میا تقویم الحق کاکا خیل صاحب قبر دی چې ماهر تعلیم هم د ریډیو لپاره ډېر پروګرامونه لیکلي دي ډېر په خپله بلکې طنز و مزاح به لیکلو هغه به په خپله چې کوم دی نو کولم نو الله دې ولې جنتونه ورکړي دعاګانې به ورته کوو په ګورې نور شي
زیات معلومات وجودي ته ځکه چې دوی د ټل نشبه د هغې نه د کلي نه دی زما سره خپل د ملاقاتونه شوي دي او به ډېر زیات ضعیف دی او د پښتانه تاریخ په معنا کې دا کتاب دی لیکلی دی خو تاسو ته پته ډېر مستند کتاب دی ډېر لوی دی ها جی ها ته کتل غواړئ تاسو به زه درکړم انشاءالله اشتراک ها جی ها زما خو چې سره ملاقات شو نو هغه د روژې میاشت وه دوی ته مې کیسه کړې وه څنګه چې څنګه راډیو سره میلاو شو یو وړه راغله تقریبا د 15 کالو بابا وایي بابا یو مېلمانه څه چای اوبه هغه موږ ته وکتله موږ نه جوړ روژه ده زمونږ پېژندلې وه نه روژه کې څوک چای اوبه کوي بیا خیر موږ دا ملاقات ورسره شو بل ځل بیا موږ په جومات کې ورسره د جمعې پر ورځ ملاقات وشو په لومړي ځل چې موږ رالو نو هغه وایي چې تاسو کوم ځای نه موږ صحابه یو موږ زما شاګردان یې موږ شاګردان خو دوی نه تاسو پاتې یې زه 1935 کې د ګورنمنټ های سکول صحابه پرنسپل پاتې وای ماشاءالله 1935 کې ها کنه دا د ملاقاتونو سره زموږ شو ها او څنور لګې ډېرې خبرې مو شولې پکې جناب حضرت عبدالحلیم صاحب رحمت الله علیه حلیم ګل بابا باندې یادېږي کاکا صاحب علیه رحمت مشرې زوی دی دا لږ د دې باره کې دی کتونکو ته ووایي چې کاکا صاحب درېم نمبر زوی دی شیخ ضیاء الدین دی وجود دی کاکا صاحب درېم نمبر زوی دی یو لوی عالم د بالا فارسی کتابونه لیکلي چې د خپل پلار په حالات زندګۍ کتاب لیکلی مقالات کتبي او مقالات کسیه چې اوس ترجمه شوی دی او د ټول علم هندوستان کې کړی دی د کاکا صاحب سره د خوا کې مزار دی او دلته ډېر د لرې د بیماران راځي والله شفا ورکړي شفا الله ورکړي د کاکا صاحب ټول څو زامنو کاکا صاحب ټول څلور زامن دي یو خو حلیم ګل بابا یو ضیاءالدین بابا یو بری بابا په بری بابا کوټ برګی کې دی کوټ برګی یو سره خوا کې خاص دی محمد ګل صاحب د الواد نشته ها دا هغه لا ولد دا وخت په تکبر ته بلوس قبول نه کړه